اسدم دغه فرمایش دی تارگت لري یار سړی خپل مامنانې په تا ځان دي پام کوه دا چې تاوان دي پام کوه شرموې ولې خپل ځان په چوپه خوله پرېږده میدان په چوپه خوله پدا په استازي یا مستقلا په استازي وي زغلا ترغمازي تلبالا د مستقيم تلاش باچا د مستقيم هله دنیا خپل غواړي ډېر زور وسه خدمت وکړه د مور وسه خدمت ستاسو د واورو او د مستقیم تلاشم دغه فرمایش دی نومړې سترګې روان دي ګل د ځان کړي تاوان دي ګل د ځانه ژر سفور ته ولاړېږه زما د زوره څه خبرېږه زما د زوره غمازان بکې پر شا د مستقیم و اسدالله د مستقیمه شلاوار مخامخ یم د ټولو پلار مخامخ یم ما هم ویلې د یاران د زارو ډک لکه ماران د زارو ډکه دروړې به دې نن سپکم د میدانه به دې ورکم د میدانه ځغله صدا او د مستقیم تلاشم دغه فرمایش دی سردار شاهین زړګی وچوي ګرانه ستا ماڼۍ وچوي ګرانه کار څو ورېږي واورې وایه چې دي زما د تلو خاورې وایه چې دي ګلالی افغان چې نه وي ستی به زړه بچې شیشه وي ستی به زړه خبر کی چی پیغور نم رکیب در کی چی پیغورم چنوی بدی پر کور دا اسد لا حسد زور دا حسد لا وای مستقیم تلاش پر لالی کلیستانم دشکارا لی کلیستا وای